په مزار شریف ښار کې د کرکټ رمضان جام سیالۍ د 8 لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې 19 ورځې به دوام وکړي. د بلخ کرکټ مسؤل وایي چې یادې سیالۍ په بلخ کې د کرکټ د ودې په موخه په لاره اچولي. دې کې 8 لوبډلې دي. هره لوبډله به 3 میچونه کوي او ټول 15 میچ دي. 2 سیمه فاینل دی او فاینل د ټول 18 میچ دي چې ورځ یو میچ کوم او دغه 17 ورځې به دوام وکړي انشاءالله. بل خوا یو شمېر لوبغاړي دا ډول سیالۍ د خپل پرمختګ لپاره غوره فرصت بولي او وایي چې کولی شي دلته له تکړه لوبغاړو سره ډیر څه زده کړي. دوی زیاتوي چې په بلخ ولایت کې د یو معیاري لوبغالی جوړ شي او د لوبغاړو مالي ملاتړ دې وشي. دا لوبې ډېرې مهمې دي لوبغاړو د شو کولو دپاره، ځکه چې پلیران دلته چې لوبې وکړي تجربه به یې زیاته شي. دلته ښه پلیران هم شته دي، دوی سره چې میچونه وکړي نو تجربه به یې زیاته شي او د لوبغاړو کوم استعدادونه چې پټ دي هغه به مخې ته راشي تر څو ګریډ 2 کې ولوبېږي، ګریډ 2 نه ګریډ 1 ته لاړ شي او داسې ترې ډېر فاست کلاس لیسټې ته. داسې مشکلات کې د بلخ لوبغاړي خو ډېر مشکلات لري. ګراوند خاوره ده، اکاډمي نشته ده، مشکلات ډېر دي او کرکټ بورډ هم دا خواهش دی چې موږ ته دا ګراوند زر ته زر هغه کې شین کې او اکاډمیان موږ ته جوړې کړي چې موږ مشکلات ډېر دي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې کرکټ ډیر پرمختګ کړی خو د نورو ولایتونو په پرتله بلخ کې کرکټ لا هم په ټیټه کچه کې دی او لوبغاړي د معیاري ځای، جامو، د لوبو وسایلو او داسې نورو ستونزو څخه سر ټکوي.